السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې ټول به درته روغ او جوړ یې. زه یم صدر ولیاریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم زه بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته کوم څنګه کولی خپل فیسبوک پروفایل باندې سټایلش بایوګانې ولګوو. ډېره خوندوره او اسانه طریقه ده، خاص دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. مخکې له دې نه چې ملګرو زه ویډیو شروع کوم، تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د ګنټې نښه هم ووهئ تر څو زموږ هر نوی اپلوډ شوی ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته در ورسیږي. اوس زه طریقه زده کوم څنګه کولی فیسبوک پروفایل باندې ښکلې او خوندورې بایوګانې ولګوو. دلته ملګرو تاسو خپل فیسبوک پروفایل درښکاره کومه سمه ده. دا وګورئ ملګرو، دا بایو څنګه باید فیسبوک پروفایل باندې ولګوو. نو ډېرو ملګرو له ما نه پوښتنه کړې وه چې کله چې موږ فیسبوک پروفایل باندې بایو لګوو نو هغه پوره نه راځي. که هم انشاءالله درته وښیم چې دا څنګه کو باید پوره راشي زموږ فیسبوک پروفایل باندې دا کوم خوندورې بایوګانې. هر کوم بایو چې تاسو زړه وي هغه څنګه تاسو خپل فیسبوک پروفایل باندې لګولی شي. چې غوښتل یم چې دا بایو ترلاسه کړئ نو ملګرو تاسو انشاءالله د واتساپ ګروپ لینک په یوټیوب ډسکرپشن کې درکوم، هغه کې ځان جوین کوئ. انشاءالله د کوم خوندورې نور بایوګانې به تاسو ته لاسته درشي. او یا هم که غوښتل همدغه بایو را ډاونلوډ کړئ، کاپي کړئ، نو تاسو ته یو اپلیکیشن ته ضرورت ده ملګرو. دا اپلیکیشن له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. سم ده ملګرو، دا یوزرل کافي ملګرو دا اپلیکیشن ده. دا اپلیکیشن ډېر ښه کارونکی دی. ویډیو ډسکرپشن څخه همدارنګه هر ځای څخه دا چا بایو څنګه کوي دې باندې را کاپي کولی شئ. نو اوس ملګرو دلته یو فیسبوک اکاونټ دی زموږ د ورور، هغې باندې دغه رقم بایو لګوو. نو تاسو ته بیا هم څنګه کومه طریقه در زده کړمه. دا د ملګرو دا اکاونټ را خلاصومه. دلته تاسو ملګرو څنګه کوئ، په دغه پنسل نشان باندې څنګه کوم ملګرو کلیک وکړئ. زه به دا پنسل نشان ووهمه. دلته ملګرو لاندې راسو، بښنه غواړم ملګرو یو څه اشتباه وشوه. نو ملګرو تاسو دلته لاندې راسئ، دلته لیکلي ایډیټ پابلیک ډیټیلز. نو په دې به څنګه کوو ملګرو کلیک وکړو. نو په دې مو چې کلیک وکړو نو صفحه به موږ ته راشي. دلته لیکلي نه ملګرو بایو، صحیح ده ملګرو، دلته لیکلي بایو. نو تاسو دلته څنګه کوئ، په دې اډ باندې کلیک وکړئ. زه دلته اډ وهمه. نو هماغه بایو چې کومه چې ما را کاپي کړې وه ملګرو، تر اوسنۍ مې طریقه درته ښودل څنګه کوئ، هغه به دلته ملګرو پیسټ کړئ. سمه ده، زه هغه بایو اوس دلته پیسټ کومه. دا د ملګرو دا بایو مې پیسټ کړله. او دلته به څنګه کوو ملګرو، اوس دلته دا سیو بټن څنګه کوو ملګرو ووهو. دا زه دا سیو بټن وهمه. یوه شیبه به ورته انتظار وکاږو. صحیح ده ملګرو، دا ده وګورئ تاسې زموږ بایو څنګه سه په مکمل ډول څنګه سوه ولګېدله. اوس به راسه پروفایل کې به مې شو کړم درته چې دا زموږ بایو لګېدله. سمه ده ملګرو، دلته ورته وګورئ څنګه سو، دلته څومره خوندوره بایو دلته ولګېدله. او بله خبره ملګرو زیاتره وایي چې دا بایو څنګه کېږي پوره نه راځي، یعنې زموږ پروفایل باندې پوره نه راځي. تاسو هماغه اپلیکیشن چې کوم ما درته وښوده هغه را ډاونلوډ کړئ او هغه باندې هر شی را کاپي کوئ، نو تاسو څنګه سي بایو به پوره ولګېږي. نو دا ملګرو زما د نن ورځې ویډیو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مدد کومه په لویه بخښنه خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او اباد اوسئ.